السلام علیکم ورحمت الله. ګران لیدونکو، نن بیا هم راځو د علامو ثبوت د الجبر له مخې. لومړی به دا ثبوت کړو چې مثبت ضرب د مثبت ولې مثبت کیږي. که چېرته موږ یو عدد مثبت فرض کړو a یو حقیقي عدد وي، ضرب د قوسونه هم د ضرب معنا لري مثبت b، دا مساوي کیږي له څه سره؟ مثبت ab سره. اوس همدغه ثبوت کوو، نو د دې لپاره به داسې وکړو دا دواړه به په یو مجهول سره وښایو، یعنې x کېږي. موږ ته نتیجه څنګه ده نه ده معلومه. اوس اطراف دواړو خواو ته به یو عدد ور اضافه کړو a، مثبت a ضرب د مثبت b، مثبت ab دې غاړې ته هم اضافه کړو د مساوات، او دې غاړې ته یې هم اضافه کړو. اوس موږ دلته a مثبت a به څنګه کې مشترکه ونیسو. کله چې مو a مشترکه به دواړو کې ونیوله، دلته به مثبت b پاتې شي، دلته به هم څه پاتې شي؟ مثبت b په دغو دواړو قوسو هغه کې حدونو کې. دلې x مثبت ab. اوس مثبت a مثبت b مثبت b څو مثبت b کېږي؟ 2 مثبت 2b، دا مساوي کېږي له x مثبت ab سره. اوس چې a کله دغه ته موږ ضرب کړو، نو دا باید موږ سره څه شي؟ مثبت 2ab، دا مساوي کېږي له x مثبت ab. اوس د مساوات دواړو خواو نه څنګه کوو؟ دا عددونه رابېلوو، یعنې مساوات دواړو خواو نه یو عدد کومومه چې دلته به څه شي؟ ab، دې غاړې نه به هم کم کړو، دې غاړې نه به هم کم کړو، منفي ab، دواړو غاړو نه هم کم کړو. دا یو ab ده، دا 2ab ده. له 2 نه چې یو کم کړو څومره پاتې کېږي؟ مثبت 1ab پاتې کېږي. دا مې یو لیکلی خو لیکل کېږي نه، مساوي کېږي له دا ab له دغه سره به څنګه ختم شي، نو x مساوي کېږي له ab سره. نو که چېرته د x په ځای به څه وضع کړو؟ مثبت ab. نو موږ دا ځای ثبوت کړو چې مثبت ضرب د مثبت څه کېږي؟ مثبت کېږي.